کوئی سبق نه یم خان جي سکول دې نه خوښ خوښ مې نه خو بس دې غریبۍ کې بس اوس سکول وی السلام علیکم څنګه خیر دی حالات ښه دي ته کوم ځای رشکه یم رشکه تاسو لیسن شته ها لیسن د سره شته د څه ملایان راګاډه چې دی روغ کې ته یخنۍ کې ملایان خرڅې راټول واړه ستا د وجې بیماري تا ته پته شته جی اوس مې خپله دیارې کو مجبورۍ ده راسې خرڅ څه مجبوري ده د کور کرایه نه بلونه هېڅ نو ته خو لا ماشوم یې ته سره دا غمونه کوې پلار به دې کوي که نه دکان کړۍ پې راوړېدلې اوس دکان کړۍ پې راوړېدلې ځکه دا خرڅوم کوي سهار دې دونه ستړی کړی مې کله یو ځل درېږم کله بچې د ماړه نه غواړي چې دا خرڅې کړم بس مجبورۍ نه یې خرڅې په سکول ته ځې سکول سبق نه یم ولې سکول سبق نه یم څه وجه ده سکول سبق ولې نه وې سکول سبق نه یم خان جي سکول دې نه یې خوښ خوښ مې نه خو بس دې غریبۍ کې بس اوس سکول وی دې کې څو روپۍ ګټې ته دره دی دې کې به ځان تو وباسي څومره اندازتن دې کې به بس څو وباسي ځان به کې 500 وباسي 600 وباسي پرون ما کار نو کړی نو پیسې مې نه جوړې کولې نه کړم اسلام ګټلې هغه مې ورکړي نو بیا راته به سوي نه چې پیسې دې یو نړۍ تش لاړې مور ته سوي نه بس ما به څه ویلي وو درته وي نه چې ټول ورځ دې بار تېره کړو 1 روپۍ هم در ونه وړه ما خو نن کار نو خیر سبا الله مالک دی زه راوتم ما په خپل کول له بورډر راوړې ما وایي صحیح ده نن دې کار کړی دی ها نن دې کار کړی دی نن مې د خپل ملایان نه پوره کړي ملایان اوس بلا شي پرتی دي زه خو تا دلته کو درېدم ما ویل ته ملایان خرڅې ته به پیسې میسې ګټلي نو ما ته کور نه رنګو کوچ راځي دی وړو له امرود وروړه امرود ملایان پیسې ورکم څه خبر نو زما سره چې کومې پیسې وي که نه بای ما پېټرول واچول نو په سړي مشر په دې تاویدار آیس کریم خوري راوړم د ما سره شته څومره دي سره څومره دې راکړې نه ټول خو نه صرف امرود له دې راکړه امرود له څو دلې چې څومره دې راکړې بس دا داسې شوه که نه چې تا بس خپل مشر ورله ورکړې چې څو دې راکړې بس صحیح ده څونه دي 500 دی نه بس یو 200 روپۍ راکړه دا 200 300 والا مخکې هېڅ پته نه لګي په کار راځي 300 خپه خو به نه نه ولې به خپه ښه د زړه نه دې راکړې که نه دا ډېره مهرباني ډېره مهرباني او خبره وره ته یو خبره کومه اوس چې د سر ایښې خوب درتلو خو ولې په سر باندې مې درد دی ډېر چټي به دې کړې وه که نه ما د کار مې نه دی کړی چټي نو څه سوچ دې کړی دی چې دومره خرڅ وکړم بیا به ځم بس الله علیکم چې څونه مې وکړم یو کار وکړه ته ما ته څه ووایه چې ته ما مشر ورور په شان دی ودې وې چې زه ستا د مشر ورور په شان دی ما نو بیا ته زما د کشر ورور په شان دی دا 500 روپۍ واله کور ته ده اوس خو به د سر نه درد ختم شي که نه بوج به هم دې ختم شي ډېر کامیاب کا ډېر تېرې درکړي په دې پیسو به څه کوې دا مور له ورکړم کور کرایه لکې وړه موړه راوړي چې کور کې څه کمی ښځه بیا دغه به داسې کار وکړي دغه به مور له ورکړي سره 100 روپۍ سپېشل ستا دا به چا نه ورکړې دا به جیب کې واچوې نن لاړ شه کور ته به شي په سر دې درد دې دمه وکړه مازدیګر چې شي روز د خپلو ملګرو سره لوبې موبې وکړه خو سبا بیا الله شته 2 ورځې چوټیانې به مو کوم خیر دی 2 ورځې به وکړې بیا یو بل کار وکړه چې 2 ورځې چوټیانې کې بیا 1000 روپۍ نورې مو واله دا دې د سبا نه چوټې چې ته کور ته لاړ شي که نه تا د عمر خامخا وایي چې ته نور کله ناوخته راځې نن دا وخته راغلې دومره ډېرې پیسې در سره کم ځای وي نو ته به ورته څه وایې دا کم ځای زه وایم بس یو
مشر ورونه راغلی و غڼه له کې عائشہ واسه مجد سمبد شاید بے وسو مسیحائی تا غریب او زه دولتمندو پسې ګرځه، زه غریبۍ ستا د سیالۍ ویستلی یم. السلام علیکم. څنګه یار حالات ښه دي؟ دې بل لږ ته لږ راواز کا، تاسو دواړو سره مې کار دی، دې ته لږ راواز کا. یې لږه تاسو دواړو راشئ، تاسو دواړو د بشري یو خبره کومه. ما پېژنئ؟ څوک یم؟ امجد یم. ګرمي ده؟ ګرمي ده که نه؟ نه د یو پله ډېر ګران شي. دا په څو روپۍ ډکوئ؟ په دوه سل تالې سل تالې. انعام دلی در کومه خو ستاسو د خوښې وي، ځکه چې تاسو کم کار کوئ دا بغیرته سړي نه شو کولی، دا غیرتي سړی کوي، دا خو منې که نه. څه انعام دلی درکړم وایه راته بیا نه ځم. ته راته ووایه دی نه وایي، ته ووایه. زه به تا ته څه ویم جد بھائی په خپل عقل پوهې اوري او بس چې څه دې ته وسئ چې څه دې منلي دړنه مړه بس راغلی اوس هسې په دې په سل سل روپۍ تاسو دا ټرالي ډکوئ که نه. زه وایم چې داسې کار وکړو یو نوټ خو بالی تاسو د سلو سلو که نه. زه وایم چې یو نوټ د 50,000 له درکړم نه به ټیکي. ډېره مننه. دا یو نوټ ستا، دا یو نوټ ستا، ټیک شو. و د نه زه ځمه، ټایم د لړۍ نه خرابوم، تاسو خپل کار کوئ. خو هسې په اخره کې د نه یو تپوس کوم، په الله ګران شي، په اخره کې د نه یو تپوس کوم چې هسې په دې پیسو به څه کوئ؟ زمونږ خو بچي دي او د ده لاسه نشته دی. ستا ښځه نشته؟ دا کارم کوم ظالم یم جی، مدرسې ته ځي دی ظالم یم دا کارم وسو علم هم کې، علم هم کوم، دې کې ګټې نه هغه بیا په علم خرچ کې. علم باندې خرج کوم. ماشاءالله یار. زه ور علم یم جی. بیا ستا اجازه دې دلې یو 50,000 بل نه ورکو؟ بالکل تابعدار، بالکل. ته خو بې خفه نه یې؟ ولې به بې خفه یې؟ ستا وس دی خدای پاک دله درکړی دی. بالکل ګوره داسې کار کوه زما لپاره تاسو دواړو وروڼه یو شانتي یې، یو بل والی. د ده د برکته ګوره علم د سره خواته ولاړ دی، د د برکته ته یو نوټ بل بېلو شو. ټیک شو، خپل کار وکړې. یو پیرر ته بیا وایم چې تاسو کوم کار کوئ دا بغیر د سړي نه شو کولی. تاسو غیرتي یې وروره، دا ستاسو د غیرت انعام